لوګر کې خلکو او مدني فعالانو له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو 11 کلیزه په لاریون لمانځلې او د جګړې په ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې نور دې په خپلو کې جګړې بس کړي. دوی د یو پریکړه لیک په لوستلو سره د سولې له پیل مذاکراتو ملاتړ کړی او له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو په هدف دې له انعطافه کار واخلي. د لوګریانو او د طالبانو صلح حمایت کوو او په ضمن کې موږ د طالبانو نه غواړو چې د افغانستان حکومت سره صلح وکړي، ځکه چې د افغانستان حکومت هغه د خلکو نه مشتمله ده، د خلکو د وجود نه دی. د افغانستان نیروهای امنیتي دا د خلکو زامن دي. افغانستان خلک غواړي چې صلح وکړي، نو دې خاطره طالبان نه هم غواړو، نړیوال خلکو نه هم دا غواړو چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې هم صلح وشي. زړه طالبانو ته لرم چې طالبانو ورونه موږ د قدرت تږي نه یو، موږ د صلح تږي. راسئ تاسو دا حکومت دا وطن تاسو جوړ کړئ. د لوګر اوسیدونکو د شوروي اتحاد پر وړاندې د خپلو مشرانو او مجاهدینو سرښندنې د قدر وړ او نه هېرېدونکې بللې دي. لوګریانو سولې ته خپله زیاته هیلهمندي ښودلې او زیاته کړې ده چې ټول افغان ولس د سولې تږی د یو جنګي ډلې د طالبانو او حکومت په ګډون باید د سولې په اړه ولسي غوښتنې ومني. چې د روس راتګ افغانستان تباهۍ طرف ته بوتلې، زرګونه کسان شهیدان شو، میلیونونه کسان مهاجر شو. د هغه ورځې تجاوز موږ غندو او د نن ورځې د هغې د وتلو ورځ ده چې ټول خلک راغلي دي او د دې ورځې د دې د شکست باندې افتخار کوو او هغې د تجاوز غندنه کوو. زموږ ستاسې جنګ زموږ ستاسې په خیر باندې نه دی، د اسلام په خیر باندې نه دی، د مسلمانانو په خیر باندې نه دی. افغانستان کې قراري وروغه جوړه چې راشي د وړو د زړو خاکه ده او خدای دې راوړي. تاسو ټول به ورته وایو، زاري به ورته کوو، خواري به ورته کوو چې دا زموږ تاسې وطن ده وروره. سوله وکړئ، کښېنئ، راځئ یو شل ځای شو کښېنو سره، دښمني هم نشته، بدي هم نشته. ته هم زموږ ورور یې، که عسکر هم زموږ ورور ده، حکومت هم زموږ ورور چې د افغانستان بچی زموږ ټول ورونه دي. که پښتون ده، که هزاره ده، که ازبک ده، که هر څوک، که ترکمن ده، ټول یو افغانستان ده، یو خاورې بچیان دي. د لوګر اوسیدونکو ویلي چې روانه جګړه په هیواد کې پرته له دې چې له خلکو قرباني واخلي بله ګټه نه کوي او په کار د جګړې دواړو اړخونو ته ده چې نور د افغانان د غم په ټغر نه کېنوي.